ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره چې هر کال د پسرلي پر رسیدو تر سره کیږي سکه‌کال هم نږدې چمتواله پای ته رسیدلی او راتلونکي پنجشنبه د حمل په 20 نیټه به تر سره شي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي سکه‌کال هم د تیر پسیر پراخ چمتوالی نیولی او تمه ده چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه نوموتي شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال پکې ګډون وکړي. په دې مشاعره کې سکه‌کال انشاءالله مونږ د رسامانو یو نندارتون هم په پام کې نیولی ده او سره څنګ کې د کتابونو یو نندارتون هم لرو او دغه مشاعره به په آزاده فضا کې ترسره کیږي او د هیواد بېلابېلو ولایتونو به د شعر او ادب مینوال راځي. همدارقمته په پراخه کچه به مونږ سره په دغه مشاعره کې شاعران هم ګډون کوي او دوی هغه خپل شعرونه به د شعر مینوالو ته وړاندې کوي. انقلابي او حماسي شاعر اکرام الدین مفتون د نارنج ګل مشاعره او میله د پښتو ادب د ودې او د افغاني کلتور د ترویج لپاره خورا مهمه یادوي او وایي طبعا د شعر او شاعرۍ لپاره دغه څه غونډې جوړول دا داسې مثال لري لکه د فصل دپاره اوبه یا باران. دې سره د نوي شاعرانو د ادب لمن ډېره پراخیږي، شاعران تشویقیږي او فرهنګ وده کوي. ادبي فرهنګ نور قومونو سره خپلو کې پیژندګلا زیاتېږي، تعلق زیاتېږي. نو خصوصا نارنج ګل مشاعره په دې برخه کې ډېره ارزښتمنه ده. بل لور ته طنزیه شاعر اسرار الله حسنزی هم د دې ادبي راټولېدنې په اړه خپله خوښي څرګندوي او دا مشاعره د ورکو شاعرانو د پیدا کېدو، ادب او کلتور د تازهګۍ لپاره خورا مهمه بولي. واقعیت چې د نارنج ګل مشاعره چې پر هیواد کې یا به ویو چې د پښتو ادب پر تاریخ کې د لومړنیو مشاعرو څخه ده چې سږنی کال غالبا 2/8 کلیزه چې دی پکې د برابریږي. ختما لیوالتیا چې دی زمونږ همدارنګه د ټولو شاعرانو او همدارنګه د اوریدونکو هم د دپاره چې دی ډېرې. نارنج ګل میله او مشاعره هر کال د اطلاعات او کلتور ریاست په کوربتوب ننګرهار کې په داسې مهال تر سره کیږي چې له یوې خوا پسرلي خپلې رنګینۍ خپرې کړې وي او له بلې خوا هوا د نارنج ګلانو معطره کړې وي.